قطر هیواد په کندهار ښار کې یو نوی 400 بستریز روغتون جوړوي. د قطر خیریه ټولنه د میرمنو، ماشومانو او داخله ناروغیو د درملنې لپاره د نوي او پرمختللي 400 بستریز قطري تخصصي روغتون د جوړولو تړون د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره لاسلیک کړ. کابل کې د دې تړون د لاسلیک کېدلو په مراسمو کې د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي وویل د دغه مجهز روغتون له جوړېدو سره به نه یوازې د کندهار خلکو ته ښې روغتیایي اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې کندهار ته نږدې د څو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته به هم په دغه روغتون کې غوره روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د کندهار ولایت د 400 بستریز تخصصي روغتون جوړولو هوکړه د امضا شاهدان یو چې د قطر هیواد په مالی مرسته د قطر الخیریه موسسې لخوا په 2.5 کلونو کې جوړیږي. زه باور لرم چې د دې روغتون په جوړېدلو سره به نه یوازې په کندهار ولایت بلکې په ټوله جنوبي حوزه کې د مور او ماشوم د تخصصي خدماتو نیازمندي تر ډیره حده رفع شي او د خلکو د کورنیو لاسرسی به سالسي روغتیایي خدماتو ته اسان شي. په افغانستان کې د قطر شارزدفیر ډاکټر مردوف علي په دغه مراسمو کې وویل د دې پروژې له پلي کېدو سره به د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي او د کندهار او څو نورو ګاونډیو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره به غوره روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. رقم‌های خیلی بالا، مرگ و میر خانم‌ها و کودکان انشالله به کاهش خواهد یافت و این پروژه‌ای که از وزارت بهداشت و خیریه قطر داره امضا می شود با 400 تخت خوابی انشالله اقامه می شود و این خدمات نه تنها فقط به استان قندهار بلکه با قسمت جنوبی کشور افغانستان انشاءالله خدمات میرساند. منام شاه د قطر د خیریه موسسې رئیس وویل دغه شفاخانه په 10,000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي چې 400 بسترخونې به ولري. So this hospital is a 400 bed hospital for mothers and children to be constructed on 10,000 square meter land provided by the ministry. مالی لګښت یې د قطر د پراختیایي صندوق له لوري ورکول کیږي او د پروژې د څارنې چارې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري پر مخ ځي. The Department of Surgery, Maternity. مسؤلینو وویل دغه روغتون به غوره روغتیایي اسانتیاوې، مجهز زیږنتون، د ماشومانو درملنې څانګه، داخله، جراحي، عاجل، راډیولوژي، لابراتوار او د فارمیسي څانګې ولري او د روغتون د کارکوونکو د ظرفیت لوړونې لپاره به بیلابیل پروګرامونه پکې پلي کیږي تر څو په نړیوالو معیارونو برابر روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.